خدای د ژوند د خوشحالونو داسې بیل ولي یم خدای د ژوند د خوشحالونو داسې بیل ولي یم دومره پخوا نه د غمونو نږدې خپل ولي یم خبر په خوب دلانو م چې غم و زما هغه خو ماته چې په لاسو کې قلم و زما مال تقدیر و د غربت هغه کتاب راکړی چې په لوستو به یې هر وخت سترګو کې نم و زما زما ریښې ریښې ګریوان پورې به ټوکې کېدې یو د مور مینه باندې زړه څخه درې سم و زما ما ته به روزانه د غم یو قافله راتلله هغه وخت کې به مې زړه ته دا ګیله راتلله زخم انسان یم د دې خلکو نه بدل ولي یم زه لا ماشوم یم د غم په جرنده دل ولي یم ما بله مور غوښته زما مور بله خدای غوښتله ما بله مور غوښته زما مور بله خدای غوښتله ما به چې کله هم د مور نه یو روپۍ غوښتله راته به یې وي بچیه نشته درله بیا به درکړم واپس چې راشي د مکتب نه خامخا به درکړم سړی روټۍ مې جمع کړې دا به خرڅې کړم یوه به نن واخلې بچې بله سبا به درکړم سکول ته به لاړم غمجن ما به غمونه کوم سکول ته به لاړم غمجن ما به غمونه کول په هغه وخت به مې د پلار ډېر ارمانونه کول کاشکه ژوندی وي ما به ولې خدایه زړه خوړلی ما به د زړه په ځای وړو سره خواږه خوړلي زه یو یتیم وم بې اسرې وم اسره مې نه وه سکول ته به تلمه په غاړه کې بسته مې نه وه سوالي قلم باندې مې ای بي سی لیکل کړي دي ما په پردي کتاب کې څو ورځې لوستل کړي دي د دې نه پس مې بېګارونه د یو بل کړي دي په نه خبره راته هر سړي کنځل کړي دي زما د ژوند کیسه اوږده ده ټوله نه وایم خو څو خبرې حقیقت درته د زړه وایم ګریوان شلېدلې خو په خپو کې مې چپلې نه وي دغه زړې جامې زما غاړه کې خپلې نه وي ما خپل ریښې ریښې ګریوان ته په اختر کې جړل ما د اختر نوې جامې چېرته ګنډلې نه وي په چاپېرچل کې څوک عمروله څوک خجونه لتله په چاپېرچل کې څوک عمروله څوک خجونو لتله څوک څلور میاشتو له تبلیغ کې څوک کلونو لتله په خدای مین خلک د خدای لار کې وختونو لتله په خدای مینو خدای د پاره یې وختونه لګول هلته بیا خدای پاک ته پنځه وخته سرونه لګول حاجي په هر کال کې په ښه جمره لکونه لګول ما په زړو سپنو کې ځان له پیوندونه لګول منکر ته نه یم حاجي صاحب کې احساسو زما خمدي راکړی و وطن چې کم لباسو زما مال هم دې خلکو خیرات او صدقې راکړې تن مې په پټو مال دې خلکو جامې راکړې خدای دې قبول کړي بس چا لوی چا وړې راکړې مال د خدای په نامه دې خلکو زړې راکړې ما په ماشومتوب کې مزدوري کوله مونږ د کرای په کور کې خپله زندګي کوله مونږ اوسېدو په کېجي صاحب و کنډر راکړی په کرایه یې تر څه وخته و په زر راکړی
وخت تیریدلو کرایه شوه زموږ 1200 د اختر میاشت کې رانه واغستې 1500 200 یې ما له د نوسو په سرسایه کې راکړې هغه یې هم راله د کور په کرایه کې راکړې خانانو دا د یو یتیم کیسه وه حاجیانو دا د یو یتیم کیسه وه چې ما ته یې کړې وه زما په ځای کې سترګو کې اوښکې غړېدې ویلې قدر مې نشته چې د چا په ځای کې د وخت خانانو د نامې حاجیانو د وخت خانانو د نامې حاجیانو حج له چې ځای په کلي کور مالت کې لږ غوندې نظر لګوئ د خدای رضا صرف په حج او په عمره کې نه ده چرته کې لاس هم د یتیم بچي په سر لګوئ د حج د تلو نه مخکې لاړ شه هسپتال وګوره د څو بې وسه او دردمندو خلکو حال وګوره بلا بې وسه لاعلاجه مرضونو کې دي قسم په خدای خلک درنو غمونو کې دي چې ته په خپلو سترګو وینې رنځوران حاجي صاحب که په سخي مانو کې ته یې مسلمان حاجي صاحب نو ستا بدن نه را بیدار شي ښه انسان حاجي صاحب قسم په رب دی نه به حج نه به عمرې له ورشي که چېرته ته د دغه خلکو دروازې له ورشي پتا خدای رحم کړي تاله یې صحت درکړي ستا امتحان دپاره تاله یې دولت درکړي دا غریب هرګز پیدا نه دی ستا تاوان دپاره دی پیدا کړی دی الله ستا امتحان دپاره د دوی مدد وکړه رضا پې د خپل خدای وګټه دنیا پانی ده په جنت کې ځان له ځای وګټه بخښنه غواړم ما وکړې د خپل خیال خبرې هغه حاجي ته چې د حج کوي هر کال خبرې اکثر خفه شي چې کومه چاته دا خبرې سیاده ښې نه لګي چا باندې رښتیا